ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یوه ډیره خوندوره ویډیو ده چې څنګه کولی سو چې د خپل موبایل کوډ چې زموږ څخه هیر سوی وي هغه خلاص کړو، او څنګه کولی سو چې د یو چا موبایل خلاصیږي په مابینځ کې جام سي او دا سموو. دا یوه ډیره جالبه ویډیو ده، باید تر پایه یې وګورئ. او ډیره ملګرو ګیله کړې ده چې دا ولې ته دا فیک ویډیوګانې نقلي ویډیوګانې جوړوې. دا نقلي ویډیوګانې نه دي، خو تاسې یې تر پایه نه ګورئ، ځکه زه دلته تاسو په خپله عملي کړم. تر پایه چې تاسې وګورئ انشاءالله ستاسو حتما سر په خلاصېږي. نو دا ویډیو شروع کوو چې دا څنګه کیږي. دا زما موبایل ده مثلا، ګوره دا د کوډ ځای ته ورغلم، داسې هر کوډ کې ووهم هغه کار نه کوي. اوکې ګوره پین کوډ کې ووهم هېڅ کار نه کوي. که پین کوډ وي که پیټرن کوډ وي ټول به دغه کوي. بیا به دا دغه بټن ووایه بند به کړي، ګوره بندېږي هم نه، ځکه چې دلته ورته لیکلي دي انټر پین ټو ټرن آف فون یور پین کنټینټس ایټ لیست 4 ډیجټ. دلته هم نه بندېږي. بیا تاسې ریسټارټ کوئ، ریسټارټ بټن به ووهئ. که چیرې ستاسو سمسنګ موبایل وي بیا به تاسې د بندېدو بټن ووهئ، او هم دا والیم چې پورته کېږي کښته کېږي دا د پورته بټن به ووهئ، او هم دا کم پر کم ځای ما دا درېیمه ګوته ایښې ده دا ځای به ووهئ. دا درې سره به ونیسېږئ، دا د خلاصېدو بټن پرېږدئ. ورته ګوره دا دې لیکلی دي انسټالینګ سیسټم اپډیټ. اپډیټېږي، تاسو ورته انتظار سئ. ویډیو تر پایه پورې حتما وګورئ. نو کومنټ، تاسو به دا دواړې بټنې بیا ووهئ. دا د لیکلي دي ریبوټ سیسټم ناو. تاسو به کته راسئ، دلته ګوره دا د لیکلي دي ویپ ډیټ فیکټري ریسیټ. دا به تاسې اوکې کړئ او دلته به یس ووهئ. اوکې کېږي په دې بټن سره. دا د ستاسې موبایل اوس ریسیټ کېږي او خپل حالت ته ځي، کوډونه او شیان ټول ځینې ختمیږي. بیا به تاسې د بیرته د سر والا ته راسئ چې ریبوټ سیسټم ناو لیکلی ده. په دې ځای کې به تاسې بیرته د بندېدو بټن پر دا ځای ووهئ. دا یې انټر کېدل دی. دا د موبایل خپله اوس بندېږي. موبایل بند سو. دا اوس یې څه انتظار غواړي. د چا په موبایل کې چې ډېره ډیټا وي هغه ډېر انتظار غواړي، لیکن چې لږ ډیټا وي مثلا لږ اپلیکیشنان لږ انسټال کړي وي هغه بیا لږ وخت اخلي. لیکن زما په موبایل کې چې ډېره ډیټا انسټال شوې ده له دې وجې دا ډېر وخت اخلي. او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره تاسې زموږ یوټیوب ته راسئ. زموږ یوټیوب حتما سبسکریب کړئ تر څو نوي معلومات ووینئ. او په پښتو کې دا یو ډېر غټ چینل جوړ شوی دی چې انشاءالله له دې وروسته به ډېرې جالب ویډیوګانې پورته کېږي. دلته تاسې وګورئ انډرایډ از سټارټینګ. ګوره انسټالینګ اپلیکیشنز، اپلیکیشنان بیرته دا کوم د ده ځاني دی هغه بیرته له سره ور انسټالېږي. ګوره دا د ده ځاني اپلیکیشنان دي چې هغه دا د ټول بیرته اوس ور انسټالېږي. دلته دا د ویلکم ورته لیکلي دي انګلیش یونایټډ کینګډوم. دا انګلیش لینګویج به سلیکټ کړئ. دا ده دلته به تاسې انګلیش سلیکټ کړئ او سټارټ به ووهئ. دلته که چیرې تاسې وای فای لرئ وای فای به سلیکټ کړئ، او که چیرې وای فای نه وي دغه انټرنیټ به وي تاسې به هغه سلیکټ کړئ. که چیرې دا یو هم نه وي مشکل نه لري بس نیکسټ پر ووهئ. دلته به اګري ټو آل ووهئ، بیا به یې نیکسټ کړئ. دلته چیکینګ نیټورک
که چیرې ما درته نیټورک وي دا شیان ټول دوی په خپله سلیکټ کوي او که نیټورک نه وي هېڅ مشکل نه لري هم پر وړاندې تګ کوي. ګوره سافټویر اپډیټ ته رالی سي. کوم سافټویرونه دا د انټرنیټ په واسطه سره بیرته اپډیټیږي، کوم شیان وي هغه خپل حالت ته ځي. دلته به تاسې خپل ایمیل ور واچوئ. کوم چیرې ایمیل نه وي هم مشکل نه لري، سکیپ یې کړئ. نیکسټ ووایي په خپله به خلاص یا ستاسې کوډ و دغسې دغه به ټول سره ختم سي او خپل حالت ته موبایل به لکه نوی دغسې لکه له کمپنۍ چې راوځي پر دغه حالت به وي. دا یوه خبره باید ستاسو په یاد وي چې په دې کې چې کوم اپلیکیشنان تاسې انسټال کړي دي هغه ټول ختمیږي له سره تر پایه پورې. او بل څه ده په دې کې مثلا ستاسې میسیجان ستاسې کوم نمبران په ټلیفون کې ثبت وي هغه ټول ځي، یعنی بیرته موبایل لکه له کمپنۍ څخه راسي پر دغه رقم نوي حالت باندې وي. او کوم چیرته دا ویډیو خوښه سوې وي نو تر دې ویډیو کته د سبسکرایب بټن ووهئ او هم یې په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زموږ هر نوی معلومات تر تاسې در ورسیږي او تاسې ځینې برخمن سئ. پر الله تعالی مو سپارمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.